أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا او هر کلا چې ووري دوی ما هغه کلام انزل الى الرسول چې نازل کړي شوی دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طرف ته ترى اعینهم نو ګوره بته سترګې د دوی ویني بته سترګې د دوی تفیض من الدمع چې تو یوي به اوخ کې مما په سبب د هغه څه عرفوا من الحق چې دوی پیژندل دي حق یقولون دوی وای ربنا ای رب زمونږه آمنا مونږ ایمان قبول کړی دی فاکتبنا مع الشاهدین پس اولی کی مونږه د شهادت کوونکو سره اولی کی مونږه د شاهدینو سره وما لنا او سشوی دی مونږ د پاره سو عذر دی زمونږ د پاره لا نؤمنو بالله چې مونږ ایمان نه وروړو په الله تبارک وتعالى باندې وما او په هغه سو جاءنا چې راغلی دی مونږ ته من الحق د حقنا ونطمع او مونږ امید لرو ان يدخلنا ربنا چې داخل بکی مونږ لرا زمونږ رب مع القوم الصالحين د قوم صالحانو سره فاصابهم الله پس بدل ورکړه دوی ته الله تبارک وتعالى بما قالوا په سبب د هغه سوچ دوی وویل په سبب د وینا د دوی جنات جنتنا داسې جنتنا تجري من تحتها الانهار چې بهيږي لاندې د هغینا نهرونه خالدین فيها دوی به همیشه وي پدې کې وذالک جزاء المحسنین او دا بدله ده د احسان کوونکو د پاره او دا بدله ده د نیکانو والذین کفروا او هغه کسان چې کافران دي وکذبوا او دروغ او غنل نسبت د دروغ او کو بیااتنا زمونږ آیتونو ته اولئک اصحاب الجحیم دغه خلق خوندان د جهنم دي یا دغه خلق دوزخیان دي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تحرموا محرم ویتاسو طیبات پاک سيزونه ما هغه سيزونه احل الله لكم چې حلال کړی دی الله تبارک وتعالى تاسو د پاره ولا تعتدوا او تاسو تجاوز مکوي تاسو د حد نه متېریږئ ان الله بشک الله تبارک وتعالى لا يحب المعتدين محبت نه کوي د حد نه تیریدونکو سره وکلوا او خوري مما د هغه سنا رزقكم الله چې درکړي دي تاسو ته الله تبارک وتعالى حلالا طيبا پاک حلال او پاکیزه واتقوا الله او یریږئ د الله تبارک وتعالى نه الذي هغه الله انتم به مؤمنون چې تاسو په هغه باندې ایمان لرئ لا يؤاخذكم الله ننسي تاسو الله تبارک وتعالى باللغو في ايمانكم په عبسو قسمونو دستاسو ولكن يؤاخذكم لیکن نسی تاسو بما عقدتم الايمان په هغه قسمونو چې تاسو پاخه کوي هغه لرا عقدتم چې تاسو او تړی دی لرا یعنی په پخې اراده سره الايمان قسمونه اوکي فکفارته نو پس کفاره ده هغه اطعام 10 مساکین دا طعام ورکول دی لسو مسکینانو ته من اوسط ما تطعمون د درمیانه هغه طعامنا تطعمون چې تاسو یې خورئ چې تاسو یې خوروي تاسو اهلیکم خپل کور والو باندې او کسوتهم یا دوی ته جامه ورکول دي او تحرير رقبه یا آزادول د سټتی یعنی آزادول د غلام دي فمن لم يجد پس بیا چې څوک چې بیا نمومي فصيام 3 ایام پس روجی نیول دی 3 ورځې ذالک کفاره ایمانکم دا کفاره ده د قسمونو د تاسو اذا حلفتم هر کله چې تاسو قسم اخري واحفظوا ايمانكم او حفاظت کوي تاسو د خپل قسمونو كذلك هم دارنګي يبين الله لكم بیانوي الله تبارک وتعالى تاسو د پاره آیاته خپل آیتونه لعلكم تشکرون د پاره د دې چې تاسو شکر ادا کړئ یا ایها الذين امنوا اي مؤمنانو انما الخمر بشکا شراب والميسر او جواری والانصاب او بوتان
والازلام او غشي د جواره یا غشي د پال رجسن پلیتی من عمل الشیطان د عمل د شیطان ندی فجتنبوه پستا سوزان او ساته د دینا لعلکم تفلحون د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ. انما خبر داده بلنه دا یرید الشیطان غواړي شیطان ان یوقع بینکم چې واچوي ستاسو په منځ کې العداوه دشمنی والبغضاء او کینه فی الخمر والمیسر په شرابو کې یعنی په ذریعه د شرابو والمیسر او په ذریعه د جواره ويصدکم او منکړی تاسو عن ذکر الله د الله تبارک وتعالى د ذکرنا وعن الصلاه او د منزنا فهل انتم منتهون پس آیا یې تاسو منتهون چې منع بشي واطيعوا الله او اطاعت کوي حکم منی د الله تعالی واطيعوا الرسول او حکم منی د رسول الله صلی الله علیه وسلم واحذروا او يريږي فان توليتم پس ک چریتا سو مخواړولو فعلمون پس په شي انما خبر داده بلندا على رسولنا زمون په پیغمبر باندې البلاغ المبين رسول دی ښکارا ليس على الذين امنوا نشته د په هغه کسانو باندې چې وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي جناح نشته د سګونا فيما طعموا په هغه سکه چې خوللی دي دوی اذا متقوا هر کله چې دی تقوا اختیار کړه و امنوا او ایمان قبول کو وعملوا الصالحات او نیک عملونه وکړل ثم اتقوا وامنوا بیا دی پرهیزګاری وکړه او ایمان قبول کو ثم اتقوا واحسنوا بیا دی پرهیزګاری وکړه او خو کارونه وکړل والله يحب المحسنين او الله تبارک وتعالى محبت کوي د نیکی کوونکو سره یا ایها الذين امنوا اي مؤمنانو ليبلونكم الله خامخ ازمیغ بو کیستاسو الله تبارک وتعالى بشيء من الصيد پس سیس باندې د ښکارنا تنالوه ایدیکم چرسیږي به ورته لاسونه ستاسو ورماحکم او نیزې ستاسو ليعلم الله د پاره د دې چې معلوم کړي الله تبارک وتعالى یعنی د پاره د دې چې ظاهر کی الله تبارک وتعالى من يخافه بالغیب سوک یریږي د دنا نالیدلې سوک یریږي د دنا په غیبانا فمن اعتدى بعد ذلك پس هغه څوک چې زیاتی وکړي پس د دینا فله عذاب الیم نشته د لپاره عذاب درناک یا ایها الذين امنوا اي مؤمنانو لا تقتلوا الصيد مقتل کوي تاسو موجنه تاسو ښکار وانتم حرم په داسې حال کې چې تاسو په احرام کې په حالت د احرام کې ومن قتله منکم او چا چې اوجلو د غخکار د تاسو نه متعمدا په قصد فجزاؤن بدلا د هغه مثل ما قتل پشان د هغه چې هغه اوجلو من النعم د سارونه يحكم به فیصله بکی په دې سره ذوا عدل منکم دو انصاف کوونکی د تاسو نه هدین بطور د قربانه بالغ الكعبه چې رسیږي با کعبه ته او کفاره یا کفاره ده طعام مساکین طعام ورکول مسکینانو ته او عدل ذلك صياما یا د دې برابر روجي دي ليذوق وبال امره د پاره د دې چې اوسه کی سزا د خپل کار عف الله معاف کړی دی الله تبارک وتعالى عما سلف کم چې مخکې تیر شوی دی ومن عاد او څوک چې دوباره وکړي فینتقم الله منه نو بدله به واخلي الله تبارک وتعالى ددنا والله عزیز ذو انتقام او الله تبارک وتعالى غالب دی او بدل اغستون کې دی خاوند انتقام دی. وحل لكم صيد البحر حلال کړی شوی د تاسو د پاره ښکار د سمندر وطعامه او د هغه خوراک متاع لكم تاسو د فائدې د پاره وللسياره او د پاره د مسافرو وحرم عليكم او حرام کړی شوی د پتا سو باندې صيد البر ښکار د اوچه ما دمتم حرما ترسو پورې چې تاسو په حالت د احرام کې واتقوا الله الذي او يرګه د هغه الله نه الیه تحشرون چې تاسو به هغه طرف ته راغونډول شي. جعل الله الكعبة البيت الحرام جعل الله الكعبة غرزول دی الله تبارک وتعالى کور
البیت الحرام کور د عزت ګرځول د الله تبارک وتعالى کعبه کور د عزت جعل الله الكعبه ګرځول د الله تبارک وتعالى کعبه البیت الحرام کور د عزت داسې کور چې هغه عزت والا دی قیاما للناس د پاره د قیام د خلکو والشهر الحرام او میاشتې د حرمت والهدي او د قربانې ساروي والقلائد او قلائد پټه والا ساروي ذالک لتعلموا دا ځکه چې تاسو پوه شئ ان الله يعلم چې بشک الله تبارک وتعالى پويږي ما فی السماوات و ما فی الارض هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي وان الله بكل شيء علیم او بشک الله تبارک وتعالى په هر څه باندې علم لرونکی دی اعلموا پوه شئ ان الله شدید العقاب چې بشک الله تبارک وتعالى سخ عذاب ورکون کې دی وان الله غفور الرحیم او بشک الله تبارک وتعالى بخون کې او رحم کون کې دی ما علی الرسول الا البلاغ ندی پر رسول باندې مگر رسول والله يعلم او الله تبارک وتعالى پوهیږي ما تبدون په هغه څه چې تاسو ښکارا کوي او ما تکتمون او هغه څه چې تاسو پټوي قل او فرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم لا يستوي الخبيث والطيب ندی برابر پلیت او پاک ولو اعجبک اگر که په تعجب کې واچیتا کثرت الخبيث ډیروالی د پلیتای فتقوا الله پس او یریږي د الله تبارک وتعالى نه یا اول الالباب اے خوندانو د عقلونو لعلکم تفلحون د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو لا تسالوا عن اشیاء تاسو تاسو نه مکوئ د داسې سوزونو په باره کې ان تبدلکم کچر اخکار کړي شي تاسو ته تسؤکم نو غمجن بکی تاسو و ان تسالوا عنها او کچر تاسو تپوس کوئ عنها د هغه سیز متعلق حين ينزل القرآن چې په داسې وخت کې چې نازلېږي قرآن تبدلکم نخکار بشي تاسو ته عفى الله عنها معفي وکړه الله تبارک وتعالى د هغه متعلق د هغه نه یعنی د هغه تپوسونو متعلق والله غفور حلیم او الله تبارک وتعالى بخون کې او خاوند صبر دی قد سألها په تحقیق سره تپوسونه کړیو د دې په نسبت د دې متعلق قوم من قبلكم یو قوم وړاندې د تاسو نه ثم اصبحوا بها كافرين بیا شول هغه په هغه باندې کافران ما جعل الله ند مقرر کړي الله تبارک وتعالى من بحيره نبحيره کم زناور په چې د بوتانو په نوم شي هغه ته بحيره وي ولا صائبه او نصائبه د بوتانو په نوم آزاد کړي شوی زناور ولا وسيله او نه وسيله د کوم اوخي چړومبه او دویم بچي ماده وش ولا حامن او نه حام لس پیری چې هغه د یو اوخه سره جفتیو کی او د هغه نه د اوخه د بچی چې کوم امید پیدا شي نو دغه اوخته حام ویل کیږي الله تبارک وتعالى دا ندی ګرځولې نه بحیره نه صائبه نه وسیله او نه حام چې دا غني الله دا پیدا کړی دي د نمونه ورته الله ګرځولې دي ولکن الذين كفروا لیکن هغه کسان چې کافران دي یفترون علی الله الكذب دوی تړي په الله تبارک وتعالى باندې دروغ او اکثرهم لا يعقلون او اکثر په دوی کې لا يعقلون عقل نلري واذا قيل لهم او هر کله چې ویل شي دوی ته تعالوا راشي الى ما انزل الله هغه طرف ته چې نازل کړي دي الله تبارک وتعالى والى الرسول او د پیغمبر د حکم طرف ته راشي قالون وایدي حسبنا کافی دی مونږ لرا ما وجدنا عليه آباءنا هغه سوچ مونږ په مونډلې دي خپل پلاران او لو کان آباؤهم آیا اگر کوي پلاران د دوی آبا او اجداد د دوی لا يعلمون شيئا چې دوی نه پويږي پس سیس باندې ولا يهتدون او نه دوی په هدایت باندې وي یا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو علیکم پتاسو باندې دا پتاسو باندې ذمہ داری دا انفسکم د خپل نفسونو پتاسو باندې تاسو د خپل ځان ذمہواری دا لا يضركم نقصان نشي در رسول تاسو ته من ضل اذا اهتديتم
څوک چې گمراه شي اذا اهتدیتم په هغه وخت کې چې تاسو په هدایت باندې یې الی الله مرجعکم د الله تبارک وتعالى طرف تاسو واپس کیدل دي جميعا د ټولو فینبئکم پس خبر بدر کی تاسو ته بما کنتم تعملون په هغه څه چې تاسو کوم عمل کولو یا ایها الذين آمنوا اے مؤمنانو شهادت بینکم گواہی تاسو په مینس کې اذا حضر هر کله چې راورسیږي هر کله چې حاضر شي احدکم الموت یو کس د تاسو ته مرګ حين الوصیه په وخت د وصیت کې د چا گواہی اثنان ذوا عدل منکم د دوه سړو د عدل کوونکو د تاسو نه او آخران یا دو نور وی من غیرکم سوا د تاسو نه ان انتم ضربتم کچر سفر کوي تاسو فی الارض پزمکه کې فاصابتکم پس ورسیږي تاسو ته مصیبت الموت مصیبت د مرګ تحبسونهما نو رایسار کې تاسو دغه دواړه من بعد الصلاه پس د مانځنه فیقسمان بالله پس دا دواړه به قسم خوري په الله تبارک وتعالى باندې ان ارتبتم کچر تاسو شکوي لا نشتري به ثمنا نمون بناخلو د دې په بدل کې قیمت ولو کان ذا قربا اگر کوي هغه رشتہ دار ولا نكتم شهادت الله او مونږ به نه پټو گواهی د الله تبارک وتعالى ان اذا لمن الاثمين بشک مونږ به په دغه وخت کې له ګناګارانو نه یو فان عثر پس کچری معلومه شي علی انهما چې بشک دا دواړه استحق اثما دا مستحق شو مرتکب شول د ګناه فآخران یقومان نو ادریږي فآخران نو دو نور یقومان ادریږي مقامهما پزید د دواړو باندې من الذين د حق خلقنا استحق عليهم چې د حق حق وهل غختي وي عليهم پدوی باندې الاولیان دیر نزدیوی دی مړی تا فیقسمان بالله پس دې قسم خوري په الله تبارک وتعالى باندې لشهادتنا چې زمونږ گواهی احق من شهادتهما دا ډیر ریښتونی دا د گواهی د دغه دواړو نه و ما اعتدینا او مونږ زیاتې نه دی کړي ان اذل من الظالمین بشک مونږ په دغه وخت کې د ظالمانو نه یو ذالک ادنا دا ډیر نږدې ده ان یاتو بالشهادت دا چې دوی راتللو کی په شهادت باندې دوی وروړي گواهی علی وجهها په مخبل باندې یعنی په صحیح طریقه باندې او یخافو یا یریږي لدینا او یخافو یا یریږي لدینا ان ترد ایمانون چې رد بکړي شي قسمونه بعد ایمانهم پس د قسمونو د دوینا واتقوا الله او یریږي د الله تبارک وتعالى نا واسمعوا او ووري والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تبارک وتعالى هدایت نه کوي قوم فاسقانو ته يوم يجمع الله الرسل په هغه ورځ چې راجمع کی الله تبارک وتعالى رسولان فيقول ماذا اجبتم نو وبوي ماذا اجبتم س جواب درکړې شوی تاسو ته قالوا دی بوي لا علم لنا نشته د علم مونږ ته انك انت بشکت علام الغیوب ډیر پوهه په غیب باندې اذ قال الله هر کله چې او فرمای الله تبارک وتعالى یا عیسی ابن مریم اے عیسی ابن مریم علیه الصلاة والسلام اذكر نعمتي عليك یاد کا زما نعمت عليك پتا باندې وعلى والدتك او پخپل مور باندې اذ ایتک چې ما مضبوطیا وکړستاسو مدد می وکړو دستاسو بروح القدس په روح القدس باندې یعنی په جبرئیل علیه السلام باندې تکلم الناس چې خبره کولې تا د خلکو سره فی المهد په زانګو کې وکهلا او په پوخ عمر کې واذ علمتک او هر کله چې ما اخذلو تا ته الكتاب کتاب والحکمت او حکمت والتوراة او تورات والانجیل او انجیل واذ تخلق من الطين او هر کله چې جوړولو تا من الطين د خټینا کهیئت الطیر پشانت د صورت د مارغو باذنی زما په حکم باندې فتنفخ فيها
بیا به پوکی وهلو تا په هغه کې فتكون طيرا نشوب مارغو باذنی زما په اذن باندې وتبرئ الاكمه او خکولو بتا اکمه یعنی پیدایشی ړوند والابرص او د برګي مرض والا باذنی زما په حکم باندې او اذ تخرج الموتى او هر کله چې رو باسل بتا مړي باذنی زما په حکم باندې و اذ کففت او هر کله چې ما منکل بني اسرائيل عنك بني اسرائيل دتانا اذ جئتهم بالبينات هر کله چې راوړل تا دوی ته ښکارا معجزه فقال الذين كفروا او هغه کسانو چې کافرانو منهم د دوینا ان هذا نددا الا سحر مبين مگر جادو ښکارا واذ اوحيت او هر کله چې وحي وکړم الى الحواريين حواريين ته واذ اوحيت هر کله چې ما زړه ته ورغورځوله الى الحواريين د حواريين ان امنوا بي وبرسولي دا چې تاسو ایمان راوړې په ما باندې او زما پر رسول باندې قالو دوی ویل آمنا مونږ ایمان راوړو واشهد او گواشه باننا مسلمون پدې چې بشک مونږه مسلمانان یو مونږ حکم منونکي یو اذ قال الحواريون هر کله چې ویل حواريين یا عيسى ابن مريم اے عیسی ابن مریم علیه الصلاة والسلام هل يستطيع ربك ایا کولی شي ربستا ان ينزل علينا دا چې نازل کی په مونږه باندې مائده یو دسترخوان من السماء د اسماننا قال اولد اتقوا الله او یریګه د الله تبارک وتعالى نا ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو مؤمنان قالوا دوی اویل نريد ان ناكل منها مونږ غواړو چې خوراکو کو د دینا وتطمئن قلوبنا او مطمئن شي زمونږ زړونه ونعلم ان قد صدقتنا او پوه شمون ان قد صدقتنا چې بشک په تحقیق سره تا رښتیا ویلي دي مونږ ته ونكون عليها او مونږ شو په هغه باندې من الشاهدين د گواهانو نه قال عيسى ابن مريم ويل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام اللهم ربنا اي الله زمونږ رب انزل علينا نازلك پمونږ باندې مائده من السماء یو خوانچا د طرف د اسمان نا یو دسترخوان د اسمان نا تكون لنا چې وی زمونږ د پاره عيد الاولنا خوشحالي د زمونږ د ډومبنو واخرنا او درستنو وآیه منک او یو نخوي استاد طرفنا ورزقنا او رزق راکی مونږه دا وانت خیر الرازقین او یہ تو بهتر رزق ورکون کی یہ تو ډیر خو روزی ورکون کی قال الله وفرمایل الله تبارک وتعالى انی منزلها علیکم بشک زو نازلون کیم دیلرا پتاسو باندې فمن یکفر بعد منکم پس چا چې کفر کو پس د دینا د تاسو نه فانی پس بشک زو اعذبه عذاب ورکم دتا عذابا داس عذاب لا اعذبه چې عذاب ورنکم دغه احدا یوکستهم من العالمین د تمام عالمیننا واذ قال الله او هر کلا چې او فرمای الله تبارک وتعالى یا عیسی ابن مریم اے عیسی ابن مریم علیه الصلاة والسلام انت قلت آیاتا ویلو للناس خلقتا اتخذونی و امی الہین چه اونی سی ما او زمامور دو خدایان دو معبودان من دون الله سوا د الله تبارک وتعالى قال نو ابوایدی سبحانك پاکیدا تعالی را ما یکون لی ندی مناسب زما د پارا ان اقول ما ليس لي بحق چې زوما دا خبره ليس لي بحق چې نوی زما د پارا صح حق چې نه دی زما حق ان كنت قلته کچره ما ویلی ودا فقد علمته نو په تحقیق سره معلومه بویتا تا تعلم ما في نفسي ته پوهیږي په هغه څه چې زما پزړه کې دي ولا اعلم او زه نه پوهیږم ما فی نفسک په هغه څه چې ستا پزړه کې دي یعنی ستا په علم کې دي انک انت بشکته هم تو علام الغیوب خپوه په پټو سيزونو باندې ما قلت لهم
ندی ویل ما دوی ته الا ما امرتنی به مگر هغه چې تا حکم کړی ما ته په هغه سره ان دا خبره اعبد الله چې عبادت کوي تاسو د الله تبارک وتعالى ربي زما رب دی وربکم او تاسو رب دی وکنت علیهم او ومز په دوی باندې شهیدن گواه ما دمت فیهم ترسو پوری چې زوم په دوی کې وکنت علیهم او زوم په دوی باندې شهیدن گواه یا با خبر ما دمت فیهم سو پوری چې زوم په دوی کې فلما توفیتنی پس هر کله چې تاسو واغستما تاسو پورته کړم كنت انت الرقيب عليهم نویت نگران په دی باندې وانت او یت على كل شيء شهید په هر سیز باندې گواه خبردار ان تعذبهم کته عذاب ورکوي دوی ته فانهم عبادك نو پس بشک دوی ستا بندگان دي وان تغفر لهم او کته بخنه کوي دوی ته فانك انت العزيز الحكيم نو پس بشک ته هم ته غالب او خاوند حکمت قال الله او فرمای الله تبارک وتعالى او فرمای الله تبارک وتعالى هذا يوم دا داسې ورځ ده ينفع الصادقين صدقهم چې نفع به ورکوي رښتونو ته رښتیا د دوی لهم جنات شتري د دوی دپاره جنتونه باغونه تجري من تحتها الانهار چې بهیږي لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها ابدا دوی به همیشه وي په دې کې تل ترتله رضی الله عنهم راضي دی الله تبارک وتعالى د دوی نه ورضوا عنه او دوی راضي دي د الله نه ذلك الفوز العظيم دا لویا کامیابی ده لله ملک السماوات د الله تبارک وتعالى د پاره د بادشاہي د اسمانونو والارض او د زمکه وما فيهن او هغه سوچ په دې کې دي وهو على كل شيء قدير او الله تبارک وتعالى په هر سیز باندې قادر دی بسم الله الرحمن الرحیم سوره انعام مکی دی او یوصل 15 آیتونه او شل رکوګان باندې مشتمل دی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي طول تعریفونه د الله د پاره دی هغه الله خلق السماوات والارض چې پیدا کړل اسمانونه او زمکا وجعل الظلمات والنور او پیدا کړل تیارې او رڼا ثم الذين كفروا بیا هغه کسان چې کافران دي بربهم يعدلون د خپل رب سره يعدلون برابر والی کوي برابر ور سره غني نور هو الذي الله تبارك وتعالى هغه ذات ته خلقکم چې پیدا کړی تاسو من طين د خټینا ثم قضى اجلا بیا مقرره کړه یو نیټه واجل مسمى عنده او یو موده مقرره یو نیټه مقرره عنده د هغه سره ده ثم انتم تمترون بیا تاسو هم شک کوونکی بیا هم تاسو شک کوئ وهو الله او هم دغه الله دی په السماوات په اسمانونو کې وفي الارض او پزمکه کې يعلم سرکم پوهیږي تاسو په پټه باندې وجهرکم او تاسو په ښکارا باندې ويعلم او پوهیږي ما تکسبون په هغه څه چې تاسو یې کوئ وما تأتيهم او نرازي دویتا من آیه نخا من آیات ربهم د نخو د رب د دوینا الا كانوا عنها مگر دي د هغینا معرضين مخ اړون کی فقد كذبوا په تحقیق سره نسبت د دروغ او کړه دوی بالحق حق تا لما جاءهم هر کلا چراغ دویتا فسوف ياتيهم پزردا چرابشي دویتا انباء خبرنا ما كانوا به يستهزئون انباء خبر یعنی حقیقت حال ما كانوا به يستهزئون د هغه سو چې ودوی په هغه پوري ټوکی کوونکی الم يرو آیا دوی نګوري کم اهلکنا سمر ډیر هلاک للمونګه من قبلهم مخکې د دوینا من قرن د کلونا مکناهم چې مونږ دی ته طاقت ورکړو یا مکناهم مونږ دوی ته اقتدار ورکړو فی الارض پزمکه کې ما لم نمکن لکم دومره طاقت لم نمکن لکم چې نه درکړې مونږ تاسو ته وارسلنا السماء او را لګلی مونږه د اسمان نه د طرفه د اسمان نه علیهم په دوی باندې مدرارا بارانونه وجعلنا انهارا
او کړو مونږه نهرونه تجري من تحتهم لاندې د قدمونو د دوینا فاهلكناهم بیا هلاک للمونږ دوی بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی وانشأنا او پیدا کړل مونږه من بعده پس د دینا قرنا آخرین قومنا نور ولو نزلنا عليك او کچره نازل کړي وي مونږه پتا باندې کتابن کتاب فی قرطاس په کاغذ کې په کاغذ باندې لیکل شوی فلمسوه بأيديهم او دوی لګولې وي د هغه سره لاسونه خپل لقال الذين كفروا خامخ ویلی بو هغه کسانو چې کافران دي ان هذا الا سحر مبين نددا مگر جادو ښکارا وقالوا او دوی وای لولا انزل عليه ولی نازل نکړې شو دی باندې ملکن فرشتہ ولو انزلنا ملکا او کچری مونږ نازل کړې وي فرشتہ لقضي الامر نو فیصله بشي و ذکر خبره به ختمه شوی وي ثم لا ينظرون بیا بدی ته مهلت نو شو ورکولې ولو جعلناه ملکا او کچری مونږه ګرځو جوړولې هغه فرشتہ کومګه را لګلې فرشتہ ولو جعلناه او کچری مونږه جوړولې هغه ملکن فرشتہ لجعلناه رجلا نو مونږ به جوړ کړو هغه سړی یعنی په حالت د په شکل د سړی وللبسنا عليهم او مونږ به شوب غرزولې وا عليهم په دوی باندې ما يلبسون هم هغه کم چې دوی اوس کما شوب چې اوس دی کوي ولقد استهزئ او بشکا ولقد او خامخه په تحقیق سره استهزئ ټوکې شوی وي برسل من قبلك پر رسولانو پوری مخکې دستانه فحاق بالذین نورا چاپیره شو په هغه خلکو باندې سخروا منهم چې دوی ټوکې کړي وي منهم د دوی سره د انبیای کرامو سره ما كانوا به يستهزئون سترا چاپیره شو ما هغه عذاب كانوا به يستهزئون چې ودی په هغه پوری ټوکې کوونکی قل افرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم سیرو فی الارض اگرزی پزمکه کی ثم انظروا بیا اگوری کیف کان عاقبت المکذبین چه سرنگ شو انجام دو دروغو نسبت کونکو قل افرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم لمن ما فی السماوات والارض تچا د پاره دی هغه سوچ په اسمانونو او پزمکه کی دی قل لله ورته فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم د الله د پاره دی كتب علی نفسه الرحمه لازم کړی د الله تبارک وتعالى په خپل ځان باندې به مهرباني بخنه لا یجمعنکم خامخا راجم بکی تاسو الی یوم القیامت په ورځ د قیامت داسې ورځ د قیامت لا ریب فیه چې نشته دی هیڅ شک په هغه کې الذین هغه کسان خسروا انفسهم چې دی په نقصان کې واچول ځانونه خپل فهم لا یؤمنون پس دی ایمان نه لري ولهو او د هغه دی ما سکنا هغه چې آرام کوي فی الليل پشپکی والنهار او ورځ کې وهو السميع العليم او هغه اوریدونکې او علم لرونکې دی قل افرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم اغیر الله اتخذ آیا بغیر د الله تبارک وتعالى نه اتخذ وليا زونی سم بل دوست فاطر السماوات داسې الله چې فاطر دی جوړون کې دی د اسمانونو والارض او د زمکه وهو يطعم او هغه خوراک کوي طعام ور کوي ولا يطعم او هغه تاسو خوراک نه ور کوي قل افرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم انی امرت بشکا ما ته حکم شوه دی ان اكون چې شمز اول من اسلم اول د هغنا اسلم چې اسلام راوړون کې دی ولا تکونن او مکه غته من المشرکین د مشرکانو نه قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم انی اخاف بشک زیریګما ان عصیت ربی کچری زنا فرمانیو کوم د خپل رب د سنه یریګم عذاب یوم عظیم د عذاب د لوی ورځنا من یصرف عنه هغه سوق يصرف عنه چې واړه ولې شو من يصرف عنه د چانه چې هغه واړه ولې شو یوم اذن په دغه ورځ باندې د عذاب چې د چانه په دغه ورځ باندې واړه ولې شو فقد رحمه
نو بشکه هغه رحم کو په د باندې وذالک الفوز المبین او دا لویه کامیابی ده و ان یمسسک او کچری اورسی تا الله تبارک وتعالى بضر ستکلیف فلا کاشف له نشته د سوک لري کون کې د دې لپاره الا هو سوا د هغنا و ان يمسسك او کچری اورسوي تا بخير سنيكي فهو على كل شيء قدير نو پس هغه په هر سیز باندې قادر دی وهو القاهر او الله تبارک وتعالى غالب دی فوق عباده پخپلو بندگانو وهو الحكيم الخبير او هغه خوند حکمت او خبردار دی قل او فرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم ای شیء اکبر کم یو سیز ډیر لوی دی شهادتن په گواهی کې قل الله ورته او فرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم الله تبارک وتعالى دی شهید بیني و بینکم زما او تاسو په مینس کې گواه دی او اوحی الی او وحی شوی دا الی زما طرف ته هذا القرآن دا قرآن کریم لانذرکم به چې زه او يروم تاسو په دې سره ومن بلغ او هغه څوک بلغ چې دا ورسېدو انکم لتشهدون آیا تاسو لتشهدون گواهی ورکوي تاسو ان مع الله چې بشک د الله تبارک وتعالى سره الهه اخرى معبودان نور هم دي قل افرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم لا اشهد زه خدا گواهی نور کوم قل افرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم انما خبر دادا بلندا هو اله واحد هغه الله تبارک وتعالى هغه اله یو دی و اننی او بشک زه بریء بیزار یم مما تشركون د هغه سنا چې تاسو شریکان جوړوي الذين هغه کسان آتیناهم الكتاب چې ورکړی دی مونږ دی ته کتاب يعرفونه پیجنی دلرا پیجنی دی پیغمبر لرا کما يعرفون ابناءهم لک سرنګي چې پیجنی دوی خپلو زامنو لرا الذين خسروا انفسهم هغه خلق چې نقصان کې کړل ځانونه خپل فهم لا يؤمنون پس دوی ایمان نه قبلي ومن اظلم او سوق ډیر ظالم دی ممن د هغه چانا افترا علی الله کذبا چې تړي په الله تبارک وتعالى باندې دروغ او کذب بیااته یا نسبت د دروغ کوي د هغه آیاتونو ته انه لا يفلح الظالمون بشکا ناکامیابیږي ظالمان ويوم نحشرهم جميعا او په کوم ورځ چې راجمع کومونګه دوی لرا ټول ثم نقول بیا به وایو للذین هغه کسانو ته اشرکو چې شرک کړي دي اين شرکاؤکم چرته دي کم زیدي شریکان تاسو الذين هغه کنتم تزعمون چې تاسو په هغه باندې ګمان د شریک کولو کنتم تزعمون چې تاسو شریک ګڼل ثم لم تكن فتنتهم بیا به نوي فتنتهم فتنه د دوی بهانه د دوی الا ان قالوا مگر دا چې دوی به وایي والله ربنا قسم دې په الله باندې چې زمونږ رب دې ما كنا مشرکین نو مونږه مشرکان انظر وګوره کیف کذبوا على انفسهم چې سرنګي دروغ ویل دوی په خپل ځانونو باندې وضل عنهم او رکشل د دوینا ما كانوا يفترون هغه چې دی به دروغ تړل ومنهم او بعض د دوینا من هغه سوق دی یستمعو چې غوږیږ دی الیکا تاتا وجعلنا او مونږه اچولې ده على قلوبهم د دوی په زړونو باندې اکنتن پردا ان يفقهوه چې دوی پوه نشي په هغه وفي اذانهم وقرا او د دوی په غوګونو کې درنواله دي و ان يروا كل آیه او کچری اوینی دوی ټول نخي ټول معجزه لا يؤمنوا بها دی ایمان نه وروړي په هغه باندې حتا اذا جاءوك تر دې پوري چې دوی راشي تا یجادلونک چې جګړه کوي دی د تا سره یقول الذين كفروا او بوي هغه کسان چې کافران دي ان هذا نددا الا اساطير الاولين مگر قصې د اولنی خلکو وهم ينهون عنه او دوی منکوي د دنه خلق منکوي د دنه
وینأون عنه او پخپلم منی کیږي ددنه وان یهلكون او دوی نه هلاکوي الا انفسهم مگر نفسونه خپل ځانونه خپل وما يشعرون او دوی نه پويږي ولو ترى او کچری تؤینه اذ وقفوا على النار چې کله دوی ادرولی شي په اور فقالون ابویدی یا لیتنا کاش چې مونږه نرد واپس شو ولا نكذب بآيات ربنا او مونږ به دروغ اونګنو آیتونه درب خپل مونږ به نسبت د دروغ اونکو آیتونو درب خپل ته ونكون من المؤمنين او مونږ به شو د مؤمنانو نه بل بدالهم نا بلکې خکاره شو لهم په دوی باندې خکاره شو په دوی باندې ما كانوا يخفون هغه سوچ دوی پټول من قبل وړاندې د دینه ولو ردوا او کچری دوی واپس وګرځول شي لعادو نو ضرور بدی اعاده کی ضرور بدی بیا هغه کارو کی لما نهو عنه د کم نه چې منکړي شي دوی وانهم لکاذبون او بشک دوی خامخا دروغجن دي وقالو او وای دوی ان هي الا حیاتنا الدنيا ندی نور سو مگر زمون دا جون د دنیا یعنی جون خو صرف د دنیا جون دی وما نحن بمبعوثین او نو یمونګه دوباره راجو چت کړی شوی دوباره مبعوث کیدونکي ولو ترى او کاش چې ته ویني اذ وقفوا على ربهم چې هر کله دوی ادرول شي د خپل رب ته قال او بفرمای الله تبارک وتعالى اليس هذا بالحق ایا نه دا جون حق قالوا دوی بوای بلا وربنا ولنا قسم دې زمون په خپل رب باندې قال الله بو تو فرمای فذوقوا العذاب پس اوسکه عذاب بما كنتم تکفرون په سبب د هغه سوچ تاسو کفر کولو قد خسر الذين په تحقیق سره تاوانیان شو هغه کسان كذبوا بلقاء الله چې دوی نسبت د دروغ کړو ملاقات د الله ته حتى اذا جاءتهم تردی پوری چې راشي دوی ته الساعه قیامت بغتة ناگهانا ناصافا قالوا نبويدي يا حسرتنا على ما فرطنا فيها يا حسرتنا هاي افسوس دې مونږ لرا على ما فرطنا په هغه څه چې مونږ کوتاهی وکړه فيها د دې په باره کې وهم يحملون اوزارهم او دوی به اوچتوي پیټي خپل پیټي د ګنا علی ظهورهم په خپل شاګانو باندې الا خبردار سا ما یزرون ډیر بد دی هغه چې دوی به پورته کوي ومل حیات الدنیا او نه دی جون د دنیا الا لعب ولهو مگر لوب او ټوکي ولدار الاخره خير او البته کور د اخرت دا غوړه دی للذین یتقون د پاره د هغه کسانو چې دوی پرهیزګاری کړي دا افلا یتقون یا دوی پرهیزګاری کوي افلا تعقلون ایا دوی نه پويږي ایا دوی د عقل نه کار ناخلي قد نعلم په تحقیق سره مونږه پوهیږو انه ليحزنک چې بشکا ليحزنک خامخ غمجن کی تا الذي هغسو یقولون چې دوی وای فانهم پس بشک دوی لا یکذبونک دوی د دروغو نسبت نکوي تا ولكن الظالمین لیکن دا ظالمان خو بآیات الله یجحدون فآیتونو د الله تبارک وتعالى باندې انکار کوي د آیتونو د الله تبارک وتعالى نه انکار کوي ولقد او خامخ په تحقیق سره کذبت رسل من قبلک نسبت د دروغ شوی دی رسولانو ته من قبلک مخکې دستانه فصبروا نو پس هغه صبر وکړو علامه کذبوا په هغه چې دیتا د نسبت د دروغو کې دی شو او اوذو او تکلیف ورته ورکړی شوی حتی اتاهم نصرنا تر دې پورې چې راغلو دوی ته مدد زمونږه ولا مبدل لکلمات الله او نشته دې څوک بدلون کې کلماتو د الله لرا ولقد جاءك او خامخا په تحقیق سره راغلی دي تا من نبأ المرسلین خبرونه د پیغمبرانو وان كان كبر عليك او اے محبوب صلی الله علیه وسلم که چرته درونوي پتا باندې
اعراضهم مخ اړول د دوی فإن استطعت نو کچری ته کولی شي ان تبتغي نفقا چې اولټوي ته یو سوره فی الارض پزمکه کې یعنی ازمکه کې یو سورنګ جوړ کې او سلمن فی السماء یا یو درمپایا ادری طرف د اسمان ته فتأتيهم بآیه بیا راوړې ته دوی ته یو نخه ولو شاء الله لجمعهم او کچره غختلوي الله تبارک وتعالى لجمعهم على الهدى نو جمع کړي به دوی ټول په هدایت باندې فلا تکونن پس مکه غته من الجاهلین پشان د ناپوهو نه یعنی پشان د ناپوهو انما يستجيب الذين بشک قبلوي هغه کسان يسمعون چوري والموت او مړي يبعثهم الله راپورته بکی دوی لره الله تبارک وتعالى ثم الیه یرجعون بیا به هم د هغه طرف ته واپس کولی شي وقالو او دوی وای لولا نزل علیه ولی نازل نکړې شو په د باندې آیه من ربه سنخا د جانب د خپل ربنا قل او فرمای ای محبوب صلی الله علیه وسلم ان الله قادر بشک الله تبارک وتعالى قادر دی علی ان ينزل آیه فدې باندې چې نازل کی یو نخه ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر په دوی کې نه پوهیږي وما من دابه او نشته دی هیڅ یو زناور فی الارض پزمکه کې ولا طائر او نسمارغو یطیر بجناحیه چې الوزی په خپل دواړو وزرو الا امثالکم مگر دا ډلی دی مخلوق دی جماعتون دی امثالکم استاسو پشان ما فرطنا منکمه نه دی کړي فل کتاب په کتاب کې من شیء د خبري ثم الى ربهم بیا با د خپل رب طرف ته يحشرون دوی جمع کولی شي والذین كذبوا بآیاتنا او هغه کسان چې نسبت د دروغ کړي دي زمونږ آیتونو ته سمون کان دي وبکمن او ګونګیان دي فی الظلمات پتیرو کی دی من یشاء الله هغه څوک چې اوغواړي الله تبارک وتعالى یضلله نو گمراه کی دلرا ومن یشاء او څوک چې اوغواړي یجعله نو روان کی دلرا اوګرځي دلرا علی صراط مستقیم پلارا نیغه باندې قل او فرمای ای محبوب صلی الله علیه وسلم ارایتکم آیا خبر را کی تاسو آیا کتلی دی تاسو ان اتاکم عذاب الله کچری راشی تاسو ته عذاب د الله تبارک وتعالى او اتتکم الساعه یا راشی تاسو ته قیامت غیر الله تدعون نو آیا د الله نه علاوه بل څوک تاسو را بلی ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی بل ایاه تدعون بلکې خاص هم هغه را بلی تاسو فیکشف پس لری بکی ما هغه تکلیف تدعون الیه چې تاسو را بلې هغه ته ان شاء کچره هغه اوغاړي وتنسون ما تشركون او تاسو هیروي هغه سو تشركون چې تاسو کم شریک جوړوي ولقد ارسلنا او خامخه په تحقیق سره ارسلنا لګلی دي مونږه پیغمبران مو لګلی دي الی من قبلک امتونو ته مخکې دستانه فاخذناهم پس اونی والمونږ دوی بالبأساء په سختي والضراء او په تکلیف لعلهم يتضرعون د پاره د دې چې دوی عاجزي وکړي فلولا اذ جاءهم پس ولی داسې اونشوا فلولا پس ولی اونشوا اذ جاءهم هر کله چې راغی دوی ته بأسنا عذاب زمونږه تضرعوا نو عاجزی وکړه دوی ولکن قصد قلوبهم بلکې سخشو زړونه د دوی وزین لهم الشیطان او خستکل د دوی د پاره شیطان ما كانوا يعملون هغه چې دوی کوم عملونه کول فلما نسو پس هر کله چې دوی هیر کړل ما هغه سو ذکروا به چې نصیحت کړي شو دوی ته په هغه سره فتحنا علیهم نو پرانستری مونږه په دوی باندې ابواب کل شیء دروازې د هر چیز حتی اذا فرحوا تردی پوری
اذا فرحوا چې هر کله دوی خوشاله شو بما اوتو په هغه څه چې ورکړي شو دوی ته اخذناهم بغتتن اونی والمونږ دوی لرا ناصاپا فاذا هم مبلسون پس په دغه وخت کې دوی نا امید شو فقطع پس کټ کړي شوې دابر القوم الذين جړ د هغه قوم ظلمو چې ظلم یې کړو والحمد لله رب العالمین او تمام تعریفونه الله لري چې رب د تمام مخلوقاتو دی قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم ارایتم آیا ګورئ تاسو ان اخذ الله سمعکم کچری واخلی الله تبارک وتعالى اوریدل دستاسو وابصارکم او سترګې دستاسو وختم على قلوبکم او مهر اولګي ستاسو په زړونو باندې من اله غیر الله سوق دی معبود غیر الله غیر د الله تبارک وتعالى نه یاتیکم به چې درب کی تاسو ته چراتل به کی تاسو ته په هغه سره انظر وګورا کیف نصرف الآیات سرنګ مونږه بیانو آیتونه سرنګ مونږ بار بار بیانو اړو راړو آیتونه ثم هم یستفون بیا هم دوی مخ اړوي قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم ارایتکم آیا ګورئ تاسو ان اتاکم کچری راشی عذاب الله عذاب الله تبارک وتعالى بغتتن ناصاپا او جهرتن یا پخکارا هل یهلکو نو آیا هلاک بشي الا القوم الظالمون مگر قوم ظالمان یعنی هلاک بنشي مگر قوم ظالمان وما نرسل المرسلین او مونږه نلیګو پیغمبران الا مبشرین مگر زیر ورکون کی ومنذرین او يرون کی فمن آمن پس هغه څوک چې ایمان قبول کی واصلح او اصلاح وکړي فلا خوف علیهم نبس يروي په دوی باندې ولا هم يحزنون او نبدوی غمجنوي والذین او هغه کسان کذبوا چې دوی نسبت د دروغ کړو بیااتنا زمونږ آیتونو ته یمسهم العذاب وبرسیږي دوی ته عذاب بما كانوا يفسقون په سبب د هغه څه چې دوی نافرمانی کوله قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم لا اقول لكم زنوی ما تاسو ته عندي خزائن الله چې ما سره خزانه د الله دی ولا اعلم الغیب او نز پوهیګم په غیب باندې ولا اقول لكم او نز داوم تاسو ته انی ملکون چې زه فرښتہ یم ان اتبع زه تابعداري نکوم الا ما یوحى الی مگر د هغه څه چې وحی کولی شي ماته قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم هل يستوي الاعمى والبصير آیا برابر دی الاعمى ړوند والبصير او بینا افلا تتفکرون آیا تاسو فکر نکوي آیا تاسو غور او فکر نکوي وانذر به او يروا پدې سره او يروا پدې قران سره الذين هغه خلق يخافون چې یریږي دوی ان يحشروا الى ربهم چې دوی به راجمع کړي شي ان يحشروا چې دوی به راجمع کولی شي الى ربهم خپل رب طرف ته ليس لهم من دونه نبوي د دوی د پاره من دونه سوا د دنا ولی سوک دوست ولا شفیع او نا سفارش کون کې لعلهم يتقون د پاره د دې چې دی تقوا اختیار کی ولا تطرد الذين او تمشړه هغه خلق يدعون ربهم چې رابلی دوی خپل رب بالغدات په وخت د سبا کې والعشي او د ماخام کې یریدون وجهه دی غواړي مخ د هغه یعنی غواړي رضامندی د هغه ما علیک نشته دی پتا باندې من حسابهم د حساب د دوینا من شیء سسیز وما من حسابک او نشتا نستا د حسابنا علیهم په دوی باندې من شیء سسیز فتطردهم کچریت اوشړي دوی فتكون من الظالمین نشبت د ظالمانو نه د نامناسب کار کوونکو نه وکذالک او هم دارنګي فتننا بعضهم او ازمایل مونږه بعضی د دوینا به بعضن په بعض نورو ليقولوا د پاره د دې چې وې دوی هؤلاء
آیا هم دادی من الله علیهم چې احسان کړی دی په دوی باندې الله تبارک وتعالى من بیننا زمون پمینس کې الیس الله باعلم آیا نه دی الله تبارک وتعالى خپوها بالشاکرین په شکر ادا کوونکو واذا جاءك الذين او هر کله چې راشي ته اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم الذين هغه خلق یؤمنون بآیاتنا چې دوی ایمان لري زمون په آیاتونو باندې فقل نو پس او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم سلام علیکم سلامتی دی وی پتا سو باندې كتب ربکم لیکل دا رب تاسو علی نفسه پخپل ځان باندې الرحمت مهربانی بخنا كتب ربکم لیکل دا رب تاسو یعنی لازم کړل دا رب تاسو علی نفسه پخپل ځان باندې الرحمت رحمت انه من عمل منکم چې بشک هغه څوک چې عمل وکي د تاسو نه سوءا بد بجهالتن په ناپوهتیا کې په بی علمه کې ثم تاب من بعده بیا توبه باسي پس د دینا واصلح او خو عمل وکي فانه غفور رحیم پس بشک هغه بخون کې او رحم کوون کې دی وکذالک او هم دارنګي نفصل الآیات مون په تفصیل سره بیانو آیاتونه ولتستبین او د پاره د دې چې ښکار شي سبیل المجرمین لار د ظالمانو قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم انی نهیت بشک ز منع کړی شوی ما ان اعبد الذين دا چې ز عبادت کوم د هغه خلکو تدعون چې را بلی تاسو من دون الله سوا د الله تبارک وتعالى نه قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم لا اتبع اهواءکم ز پیروي نکوم د خواهشاتو زستاسو قد ضللت په تحقیق سره شمبا ز گمراه بیلاره اذن په دغه وخت کې وما انا من المهتدين او نبیم زو د هدایت مندون کنا قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم انی بشکز علی بینه په دلیل باندې يم من ربی د خپل رب د جانبنا وکذبتم به او تاسو دروغ او غنلو هغه ما عندي نشته د ما سره ما تستعجلون به هغه چې په جلدی سره تاسو طلب کوئ هغه چې طلب د عجلت کوي تاسو په هغه سره پتوندې سره غواړي هغه ان الحكم الا لله ندي حکم الا لله مگر د الله تبارک وتعالى دی يقص الحق هغه بیانوي حق وهو خير الفاصلين او هغه د ټولو نه خو فیصله کوونکی دی قل او فرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم لو ان عندي کچریوی زما سره ما تستعجلون به هغه چې تاسو په جلدی سره غواړئ تاسو جلدی کوئ په هغه سره لقضی الامر نو خامخا فیصله کړی شوی به امر معامله بیني و بینکم زما او تاسو په مینس کې والله اعلم بالظالمین او الله تبارک وتعالى خپو هدي په ظالمانو وعنده او د سره دی مفاتح الغیب کنجانی د غیب لا يعلمها چې نه پويږي په هغه باندې الا هو مگر یو الله ويعلم او پويږي ما في البر والبحر په هغه څه چې په اوچه کې دي او په لوند کې دي وما تسقط او نه پریوزي من ورقه د یو پانینا الا يعلمها مگر د هغه علم وی الا يعلمها مگر هغه پوهیږي الله پوهیږي په هغه باندې ولا حبه او نصدانا فی ظلمات الارض پتیرو د زمکه کې ولا رطب او نسلنسز ولا یابس او نسوچ الا فی کتاب مبین مگر په کتاب روخانه کې موجود دی وهو الذي او الله تبارک وتعالى هغه ذات ته يتوفاکم چې وفات کوي تاسو قبض کوي روحونه تاسو بالليل د شپې ويعلم او پوهیږي ما په هغه څه جرحتم بالنهار چې تاسو یې کوي د ورځې ثم يبعثكم فيه بیا هغه را پاسوي تاسو په هغه کې ليقضى اجل مسمى چې پوره کړی شي نیټه مقرره
ثم الیه مرجعکم بیا د هغه طرف ته واپس کېدل د تاسو دي ثم ينبئکم بیا به خبر درکې هغه تاسو ته بما کنتم تعملون په هغه سوچ تاسو کوم عمل کولو وهو القاهر فوق عباده او الله تبارک وتعالى غالب دی د خپل بندگانو د پاسه الله تبارک وتعالى په خپل بندگانو باندې غالب دی ويرسل علیکم او رالیږي په تاسو باندې ويرسل علیکم او رالیږي په تاسو باندې حفظه نگران فرشته حتی اذا جاء تر دې پورې چې کله راشي احدکم یو کس تاسو ته الموت مرگ توفته رسلنا نو وفات کی دلرا زمونږ را لېږلې شوی فرشته یا توفته رسلنا قبض کی روح د زمونږه را لېږلې شوی استاد را لېږلې شوی فرشته وهم لا يفرطون او دوی کوتاهی نه کوي ثم ردوا الى الله بیا به دوی واپس وګرځولې شي د الله تبارک وتعالى طرف ته مولاهم الحق چې د دوی مالک دی په حق الا خبردار له الحكم د هغه د پاره حکم دی وهو اسرع الحاسبين او هغه زر حساب اغستون کړي قل افرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم من ينجيكم سو خلاصي درکې تاسو ته من ظلمات البر والبحر د تیرودو اوچنا او د دریابنا د تیرودو اوچنا او تیرودو سمندرنا تدعونه تاسو بلای هغه تضرعا وعجزي وخفيه او پپټا لئن انجانا من هذه کچره مونږ لخلاصي را کی د دینا لنکونن نخامخا یوب مونږه شوب مونږه من الشاکرین د شکر ادا کوونکو نه قل الله ينجيكم او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم الله ينجيكم منها الله ينجيكم منها الله تبارک وتعالى با نجات در کی تاسو ته ومن كل كرب او د هر یوې سختینا ثم انتم تشركون بیا هم تاسو شریکان جوړوي بیا هم تاسو شرک کوي قل افرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم هو القادر هغه قادر دی على ان پدې خبره يبعث عليكم چراولیږي پتا سو باندې عذابا من فوقكم عذاب دستاسو د برنا او من تحت ارجلكم یا د لاندې استاسو د خپونه او يلبسكم یا جمع کړي تاسو شيعا ټولي ټولي ويذيق بعضكم او اوس کوي بعضی د تاسو نه باس بعد جنگ د بعضی نورو انظر وګورا كيف نصرف الآيات سرنګ مونږ بار بار اړو راړو نخه بار بار بیانو نخه لعلهم يفقهون د پاره د دې چې دی پوه شي وكذب به قومك او نسبت د دروغ وکړو په دې باندې قوم ستا نسبت د دروغ وکړي قران تستا قوم وهو الحق او هغه حق دی قل لست عليكم او فرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم زنیم پتاسو باندې بوکیل نگهبان نگران لكل نبأ د پاره د هر یو خبر مستقر مقرر والي د وخت وسوف تعلمون او ډیر ضرب تاسو په شي لكل نبأ د پاره د هر خبر د واقع کېدلو مستقر یو وخت مقرر دی وسوف تعلمون او ډیر ضرب تاسو په شي واذا رايت الذين او هر کله چې تاسو وینئ هغه خلک يخوضون في آیاتنا چې بحث کوي نکته چینی کوي فی آیاتنا زمون په آیاتونو کې فاعرض عنهم نو مخواړه د دینه حتی یخوضوا تر دې پورې چې دوی مشغول شي لګیا شي فی حدیث غیره په خبره بلکې په خبره غیر د دینه کې و اما ينسینک الشیطان او کچری هیر کی د تانه شیطان فلا تقعد نو پستمکینا بعد الذکرى پس در یادیدونا مع القوم الظالمین د قوم ظالمانو سره وما على الذين او نشته په هغه خلکو باندې یتقون چې پرهیزګاری اختیاري چې یریږي دوی د الله نه من حسابهم د هغه د حساب د دوینا من شيء سسیز ولكن ذکر لیکن نصیحت کول دي
لعلهم یتقون د پاره د دې چې دوی تقوا اختیار کی د پاره د دې چې دی پرهیزګار شي وذر الذین او پرېږ د هغه کسان اتخذوا دینهم چې دوی نیولې دي خپل دین لرا لعبا لوبه ولهوا او ټوکې وغرتهم او په دوکه کې اچولې دي دوی الحیات الدنیا جند دنیا وذکر به او نصیحت وکړه په دې قران باندې ان تبصل نفس دا چې هلاک شي څوک نفس بما کسبت ان تبصل نفس دا سنوي چې هلاک شي یو نفس بما کسبت د خپل کړو په بدل باندې بما کسبت په سبب د هغه څه چې د کم کسب کړی وي ليس لها نبوي د لپاره من دون الله سوا د الله تبارک وتعالى نا ولی سوک دوست ولا شفیع او نه شفاعت کوونکې وان تعدل كل عدل او کچره هغه ادا کړي پوره تاوان لا يؤخذ منها نو نبشي اغسته د هغه نه اولئک الذين دغه خلق هغه کسان دي ابسلو چې هلاک کړي شوی دي بما کسبو په سبب د کسب د دوی په سبب د خرابو کارونو د دوی لهم شراب د دې د پاره اسخاک دي من حمیم د یشیدلو ابونا وعذاب علیم او عذاب دردناک دی بما كانوا یکفرون په سبب د هغه څه چې دوی په کفر کولو قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم اندعو من دون الله ایا مونږه راوبلو د الله نه سوا ما هغه څه لا ينفعنا چې نه نفع کوي مونږ ته ولا يضرنا او نه نقصان را کوي مونږ ته ونرد یا ما لا ينفعنا هغه چې نه نفع کولی شي مونږ ته ولا يضرنا او نه نقصان را کولی شي مونږ ته ونرد او بیرته وګرځول شو مونږ علی اعقابنا په پوند خپل باندې بعد اذ هدانا الله پس د هغه نه چې هدایت کړي مونږ ته الله تبارک وتعالى کلذ استهوته الشیطان پشان د هغه چا استهوته الشیطان چې بیلاری کړي وي هغه لرا شیطان فل ارض پزمکه کې حیران پاتې شي له اصحاب د هغه مرګري وي يدعونه الى الهدى يدعونه چرابلی دلرا الى الهدى د هدایت طرف ته ائتنا چراشه مونږ ته قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم ان هدى الله هو الهدى بشک هدایت الله تبارک وتعالى هم دا هدایت ته او امرنا او حکم کړی شوی دی مونږ ته لنسلم چې فرما بردار شو لرب العالمین د پاره د رب د تمام عالمین وان اقیموا الصلاه او دا چې مونږ قائم کو منځ لرا واتقوه او یریګو د هغنا وهو الذي او هغه ذات ته یعنی الله هغه ذات ته الیه تحشرون چې د هغه طرف ته تاسو جمع کولې شي وهو الذي او الله تبارک وتعالى هغه ذات ته خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه بالحق په حق باندې ويوم يقول او په هغه ورځ باندې چې وایي کن شا فیکونو نو پس هغه بشي قوله الحق د خبره رښتونی ده وله الملك او د لپاره حکومت ته یوم ينفخ فی الصور په هغه ورځ باندې چې پوکی وهلی شي فی الصور پشپېلای کې عالم الغیب عالم دې په هدي په ټولو پټو سيزونو باندې والشهادت او پخکارو باندې او هو الحکیم الخبیر او هغه حکمت والا دی او خبردار دی واذ قال ابراهيم او هر کله چې ویل ابراهيم عليه الصلاه والسلام لابيه خپل پلار ته تفسیر کې براشي د دینه مراد د تر دی صحیح احادیثو کې چې کوم تذکرہ شوی دا او تفسیر قرآن بالاحاديث النبويه نو هغه کې د دینه مراد د دینه سکپلار او د دې ترته مراد دی واذ قال ابراهيم او هر کله چې ویل ابراهيم عليه الصلاه والسلام لابيه آزر خپل پلار آزر ته اتتخذو ايانيستو اصناما الها بوتان په خدای سره اني اراك وقومك
بشک زوینم تا او ستا قوم فی ضلال مبین په گمراهی ښکاره کی وکذالک هم دارنګي نوری ابراهیم مونږ اخذلو ابراهیم علی السلام ته ملکوت السماوات والارض بادشاہی د اسمانونو او د ځمکې وليكون من الموقنین او د دې لپاره چې شي د ویدې د یقین کوونکو نه فلما جن عليه الليل پس هر کله چې را خورش په دی باندې شپه را کوكبا نو وکتلو ستوري قال هذا ربي وی ویل دا زما رب دی فلما افل پس هر کله چې غایب شو قال نو وی ویل لا احب الافلين زه محبت نکوما د غیبیدونکي سره یا زه محبت نکوما د پریوتونکي سره فلما را القمر بازغا پس هر کله چې ویلی د لسپوږمۍ بازغا راختون کې قال نو وی ویل هذا ربي دا زما رب دی فلما افل هر کله چې هغه غیب شو هر کله چې هغه پریوته قال نو وی ویل لئن لم يهدني کچره ماته هدایت اونکو لار راته اونخودلا ربي زما رب لاكونن نخام خاشم بزو من القوم الضالين قوم دو گمراهانونا فلما را الشمس پس هر کله چې ویلی دو نور بازغتن راختون کې قال هذا ربي وی ویل دا زما رب دی هذا اکبر دا لوی دی د ټولونه فلما افلت پس هر کله چې دا هم غیب شو هر کله چې دی هم پریوتو قال نو وی ویل یا قوم ای زما قومه انی بریء زخ بیزار یم مما تشرکون د هغه سنا چې تاسو شریکوي انی وجهتو بشکا ما خو ګرځولې دی وجهي خپل مخ للذي هغه ذات طرف ته فطر السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه حنیفا په داسې حال کې چې زه حنیف یم مایل یم حق ته د طرفه د باطلنا وما انا من المشرکین او نه یم زه د مشرکانو نه وحاجه قومه او جګړه وکړه د سره قوم د قال د اویل اتحاجونی آیا تاسو جګړه کوي ما سره فی الله د الله تبارک وتعالى متعلق وقد هداني او په تحقیق سره هغه هدایت کړل دی ماته ولا اخاف او زنه یریګم ما تشركون به چې د هغه ما د هغه سنه تشركون به چې تاسو شریک نشئ د هغه سره الا ان يشاء مگر دا چې اوغواړي ربي زما رب شيئا سسيز وسع ربي او وسع دي فراخ دي رب زما كل شيء هر يوسيستا يعني فراخ دي علم د رب زما هر يوسيستا وسع ربي كل شيء علما او فراخ دي رب زما كل شيء هر يوسيستا علما لجهت د علمنا يعني زما رب علم هر يوسيستا شامل دي هر يوسيستا احاطه کوونکې دي او هر يوسيستا رسیدونکې دي یا داسې وایو وسع ربي كل شيء علما زما د رب علم هر سیز باندې خور دی افلا تتذکرون پس آیا تاسو نصیحت نه قبلوي وکيف اخاف او زسرنګ او یریګم ما اشرکتم د هغه سنا چې تاسو شریکوي ولا تخافون او تاسو نه یریږئ انکم اشرکتم بالله چې بشک تاسو شریک جوړوي د الله تبارک وتعالى سره ما هغه لم ينزل به چې د نه نازل کړي چې نه نازل کړي په دې سره علیکم پتاسو باندې سلطانن دلیل فأي الفريقين پس کم د دواړو فریقونه احق بالامن زیاده حقدار د امن دي ان کنتم تعلمون کچره تاسو پوهیږئ الذين امنوا هغه کسان چې ایمان قبول کړي دي ولم يلبسوا ایمانهم او دوی نه دي ګډوډ کړي ایمان خپل بظلم د ظلم سره د بے انصافي سره اولئک دغه خلق لهم الامن د دوی د پاره امن دي وهم مهتدون او هم دوی په هدایت باندې دي وتلك حجتنا او داده زمونږ دلیل آتیناها چې ورکړیو مونږه دلرا
ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته علی قومه د قوم په مخالف د قوم په مقابله کې مونږ ته د دلیل ورکړو نرفع درجات مونږ اوچتو درجه من نشاء د هغه چا چې مونږ وغواړو ان ربک حکیم علیم بشکا ستارب حکمت والا او علم والا دی ووهبنا له او ورکړو مونږه دتا اسحاق علیہ السلام و یعقوب او یعقوب علیہ السلام کلن هدینا ټولو ته مونږه هدایت وکړو یا هر یو ته مونږه هدایت وکړو ونوحا هدینا من قبل او نوح علیہ السلام ته هدایت کړو مونږه نوح علیہ السلام په هدایت ساتلو مونږه من قبل مخکې د دینه ومن ذریته او د اولادنا داوود و سليمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون چې داوود علیہ السلام دی سليمان علیہ السلام دی ایوب علیہ السلام دی یوسف علیہ السلام دی موسی علیہ السلام دی او هارون علیہ السلام دی وکذالک او همدارنګي نجزي المحسنین من بدل ورکو نیکو کوونکو ته وزکریا و یحیی و عیسی و الیاس او زکریا علیہ السلام یحیی علیہ السلام عیسی علیہ السلام او الیاس علیہ السلام کل من الصالحین طول وود نیکو کارونه و اسماعیل والیسع و یونس و لوط او اسماعیل علیہ السلام یسع علیہ السلام یونس علیہ السلام او لوط علیہ السلام وکلن او هر یولا فضلنا علی العالمین فضیلت ورکړي دی مونږه په تمام جهان باندې په تمامو مخلوقاتو باندې ومن آبائهم او د دوی پلارانو و ذریاتهم او د دوی اولاد و اخوانهم او د دوی رونونهم وجتبیناهم او غرقل مونږ دوی وهدیناهم او هدایت کړو مونږ دوی ته الی صراط مستقیم لارې نیغه ذالک هدى الله دا هدایت د الله دی یهدی به من هدایت کوي په دې سره من هغه چاته یشاء چې خوښي شي من عباده د خپل بندگانو نه ولو اشرکو او کچری دوی شرک وکړو لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولو اشرکو او کچری دوی شرک کوله لحبط عنهم نخامخ زایشی بود دوینا ما كانوا يعملون هغه چې دوی عملونه کم عملونه دوی کول اولئک الذین دغه خلق هغه کسان دي آتیناهم الکتاب چې مونږه ورکړی دی دوی ته کتاب والحکم او حکومت والنبوة او نبوت فإن يكفر بها پس کچری دوی انکار وکړي په دې سره هؤلاء دغه خلق فقد وکلنا بها نو په تحقیق سره نو پس په تحقیق سره مقرر کړی دی مونږه بها په دی باندې قوما داس خلق لیسو بها بکافرین چې ندی د دینا انکار کوونکی اولئک الذین دغه خلق الذین هغه کسان دي هد الله چې هدایت ورته کړی دی الله تبارک وتعالى فبهداه مقتده نو د دوی په هدایت باندې د دوی په لار باندې اقتده روان اوسېګا قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم لا اسالکم علیه زنغوالم دستاسونا په دی باندې اجرن سب اجر ان هو الا ذکر ند دا مگر نصیحت للعالمین د پارا د تمام عالمینو وما قدر الله او دوی قدر اونکلو دوی الله د الله تبارک وتعالى حق قدره په حق د قدردانه ددو اذ قالوا هر کله چې ویل دی ما انزل الله ند نازل کړي الله تبارک وتعالى على بشر په یو انسان باندې من شيء سسیز قل او فرمای محبوب صلی الله علیه وسلم من انزل الكتاب چا نازل کړي کتاب الذي هغا جاء به موسی چې راتلل کړي په هغه سره موسی علیه السلام نورن چرناوا وهدن او هدایت للناس د پاره د خلکو تجعلونه جوړوي تاسو هغه لرا ګرځوي تاسو هغه لرا قراتیسا پانی تبدونها خکار کوي تاسو هغه وتخفون كثيرا او پټوي تاسو هغه ډیر وعلمتم او ذکر شوی د تاسو ته
خودلی شوی دی تاسو ته ما هغه سو لم تعلمو چې نو نه پوی دی انتم تاسو ولا آباؤکم او نه پلاران تاسو قل ورته فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم الله چې دا الله دی یعنی الله را لګلی دی ثم ذرهم بیا پرېګ د دوی فی خوضهم په شغل د دوی کې یلعبون چې دوی لوبي کوي وهذا کتاب او دا کتاب دی دا قرآن کتاب دی انزلناه چې نازل کړي دی مونږه مبارکون ډیر برکت والا دی مصدق الذی تصدیق کون کې د هغه کتابونو دی بین یدیه چې د دین روان دی ولتنذر القرى او د پاره د دې چې ته ويروي القرى خلق د مکی خلق د القرى یعنی خلق د مکی والا ومن حولها او کم چې غیر چا پیر د دین دي والذین او هغه کسان یؤمنون بالآخرته چې دوی یقین کوي په آخرت باندې یؤمنون به نو یقین کوي په دې باندې ایمان وروړي په دې باندې په دې کتاب باندې وهم علی صلاتهم او دوی په خپل منځونو باندې یحافظون حفاظت کوي ومن اظلم او سوق دې ډیر ظالم ممن د هغه چانا افترا علی الله کذبا چې تړي په الله تبارک وتعالى باندې دروغ او قال او یاوی اوحی الی چې وحی کړی شوی دا ماته ولم یوح الیه شیء او نه د وحی شوی الیه دتا شیء د سسیز ومن قال او چاچی اویل سانزلو زرد چې زب نازل کم مثل ما انزل الله فمثل د هغه چې نازل کړی دی الله تبارک وتعالى ولو ترى او کچریت اوینه اذ الظالمون هر کلا چې ظالمان فی غمرات الموت پسختو د مرګ کې والملائکه او فرشته باسطو ایدیهم راخورون کی وی خپل لاسونو لرا اخرجوا انفسکم چې رو باسي روحونه دستاسو رو باسي روحونه خپل اليوم ننرز تجزونا پورا بدر کولی شي تاسو ته اليوم تجزونا ننرز بدر کولی شي تاسو ته عذاب الهون عذاب د ذلت بما کنتم په سبب د هغه څه چې وای تاسو تقولون ويلبمو علی الله په الله تبارک وتعالى باندې غیر الحق ناحق فالله بم دروغ تړل وکنتم عن آیاته او وای تاسو د هغه د آیاتونو نه تستكبرون تکبر کوونکی غرور کوونکی ولقد او خامخه په تحقیق سره جئتمونا تاسو راغلی وای مونږ فرادا ځان لا کما خلقناکم لکه سرنګي چې مونږ پیدا کړي وای تاسو اول مره په اول ځل وترکتم او پرې خودل تاسو ما هغه سو خولناکم چې درکړیو مونږ تاسو ته وراء ظهورکم رستو د شاګانو تاسو نه وما نرى معکم او نوینو مونږ تاسو سره شفعاءکم سفارشیان دستاسو الذين هغا سفارشیان زعمتم چې تاسو ګمان کولو انهم فیکم شرکاء چې دوی فیکم تاسو ترمنځ شرکاء د الله شریکان دي لقد تقطع بینکم خامخه په تحقیق سره پریکړې شو بینکم تاسو په مینس کې دغه تعلق دغه رشتہ ختمه کړې شو وضل عنکم او رخصو د تاسو نه ما کنتم تزعمون هغه چې تاسو به ګمان کولو ان الله بشک الله تبارک وتعالى فالق الحب والنوى چون کې دي چودون کې دي او سیرون کې دي د دانه والنوى او د زنی یخرج الحي روباسي ژوندې من المیت د مړینا ومخرج المیت او راويستون کې د مړی دي من الحي د ژوندینا ذالکم الله داستاسو الله دې فانا تفكون نو پس کم خاطاسو ولټ روان یې فالق الاصباح سیرون کې راويستون کې د صباح دی وجعل الليل سكنا او جوړ کړي د شپه وخت د آرام والشمس والقمر او نور او سپوږمۍ حسبانا د پاره د حساب ذریعہ د حساب ذالک
تقدیر العزیز العلیم دا اندازه د لوی زبردست او د پوهه ده. وهو الذي او الله تبارک وتعالى هغه ذات ته جعل لكم النجوم چې پیدا کړل تاسو د پارستوري، جوړ کړل تاسو د پارستوري، لتهتدوا بها د پاره د دې چې تاسو لار مومئ په دې سره، فی ظلمات البر پتیرو د اوچکی والبحر او د دریاب کې. قد فصلنا الآیات په تحقیق سره تفصیل سره بیان کړي دي مونږ آیتونه لقوم يعلمون د پاره د هغه قوم چې دوی پوهیږي. وهو الذي او الله تبارک وتعالى هغه ذات ته انشأکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفسنا، فمستقر ومستودع، فمستقر نو پس زید استوګنه دی، ومستودع او بل زید سپارختنه دی، زید امانت دی. قد فصلنا الآیات په تحقیق سره په تفصیل سره بیانو مونږه آیتونه لقوم يفقهون. قد فصلنا الآیات په تحقیق سره تفصیل سره بیان کړل مونږ آیتونه لقوم يفقهون د پاره د هغه قوم چې هغه پوهیږي. وهو الذي او الله تبارک وتعالى هغه ذات ته انزل من السماء ماء چې نازلې د طرفه د اسمان نه اوبو، فاخرجنا به نو پس راوباسل مونږه په هغه سره نبات کل شیء بوټه د هر قسمه، فاخرجنا پس راوباسل مونږه منه د هغه نه خضرا شینکه، نخرج منه چې راوباسو بمونږ د هغه نه حبا دانه متراکبا یو بل پسې سواری یو بل پسې انخته، ومن النخل او د قجورو د اونونه، من طلعها د غنچو د دینا د خاخونو د دینا، من طلعها د خاخونو د دینا د شاخونو د دینا، قنوان غنچه، دانیتون زړندونه، وجنات او باغونه من اعناب د انګورو، والزيتون او زيتون، والرمان او انار، مشتبها د یوبل پشان، وغیر متشابه او د یوبلنا نه یوشان یعنی د یوبلنا جدا. انظروا وګورئ الی ثمره د میوتا، اذا اثمر هر کله چې د میوه ونیسی، وینعه او د دې د پخېدو ته. ان فی ذلکم بشک پدې کې لآیات خامخا نخې دي د لقوم د پاره د هغه قوم یؤمنون چې دوی ایمان لري. وجعلوا لله او دوی ګرځولې دي د الله تبارک وتعالى سره شرکاء الجن شریکان پیریانو لرا، وخلقهم او حال دا دی چې الله پیدا کړی دي دوی، وخرقوا له او دوی جوړ کړی دي له د د پاره بنینا زامن و بنات او لونه، بغیر علم بغیر د علمنا، سبحانه پاکی د دلرا، وتعالى او ډیر اوچت عما یصفون د هغه سنا چې دوی کم بیانوي. بدیع السماوات پیدا کون کې د اسمانونو، والارض او د زمکه دی، ان یکون له سرنګ کې دی شي د پاره ولد زوی، ولم تکن له او حال دا دی چې نشته دی د پاره صاحبه بیبي خزا، وخلق كل شيء او پیدا کړو د هر یو سیز، وهو بكل شيء علیم او هم دې په هر سیز باندې پوها دی. ذالکم الله ربکم هم داد الله ستاسو رب، لا اله الا هو نشته دی لایق د عبادت الا هو مگر دغه یو الله دی، خالق كل شيء پیدا کون کې د هر یو سیز دی، فاعبدوه پس تاسو عبادت وکړئ د هغه، وهو على كل شيء وکیل او الله تبارک وتعالى په هر سیز د هر سیز کارساز دی. لا تدركه الابصار ادراک نشي کولی د دل راسترګي، نشي مونږ دل راسترګي، وهو يدرك الابصار او هغه مومي دی مومي سترګو لرا، وهو اللطيف الخبير او دی باریک بین او خبردار دی. قد جاءکم په تحقیق سره راغلی دی تاسو ته بصائر من ربکم دلیلونه د تاسو د رب د طرفنا، فمن ابصر پس څوک چې اویني فلنفسه پس د خپل ځان د پاره،
ومن عمي او څوک چړون پاتې شو فعليها نو هغه هم په هغه باندې دی یعنی تاوان په هغه دی وما انا علیکم او نیم زه په تاسو باندې بحفیظ نگهبان وکذالک او هم دغه رنګي نصرف الآیات مونږه بار بار بیانو الآیات آیاتنا وليقولوا او د پاره د دې چې اوایي دوی درستا لستلی دیتا ولنبینه او چې مونږه خواضح کو دا لقوم يعلمون دا پاره د هغه قوم چې دوی پوهیږي اتبع تابعداري وکړه ما اوحي الیک د هغه څه چې وحی کړی شوی دا تا ته من ربک د خپل رب د جانبنا لا اله الا هو نشته د لایق د عبادت سوا د دنه واعرض عن المشركين او اعراض او کا مخواړه د مشرکانو نه ولو شاء الله او کچره غختلوي الله تبارک وتعالى ما اشركوا ندی بشرک نو کړي وما جعلناك عليهم او نه جوړ کړي مونږ ته په دوی باندې حفیظا نگران وما انت عليهم او نه ته په دوی باندې بوکیل ذمہوار کارساز ولا تصب الذين او ته کنزل مک ولا تصب الذين او تاسو کنزل مک وای هغه کسانو ته يدعون من دون الله چې دوی عبادت کوي سوا د الله تبارک وتعالى نه فيسب الله پس دی به کنزلو کی الله تبارک وتعالى ته عدوا پزیاته سره بغیر علم بغیر د علمنا كذلك هم دارنګي زینا خیسته کړي دی مونږه لكل امه د پاره د هر یو ډلې عملهم عمل د دوی ثم الى ربهم بیا بدی د خپل رب طرف ته مرجعهم ثم الى ربهم بیا د خپل رب طرف ته مرجعهم د دوی واپس کیدلی فینبئهم نو پس خبر به ورکی دوی ته بما كانوا يعملون په هغه سوچ دوی کوم عمل کولو واقسموا بالله او قسمنا خړل دوی په الله تبارک وتعالى سره جهد ايمانهم په خو قسمونو د دوی سره په سخت قسمونو د دوی سره یا په غټو قسمونو د دوی سره لئن جاءتهم آیتن کچری راشد ویتا آیتن سنخا ليؤمنن بها نخام خادیب ایمان روڑی په هغه قل افرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم انما خبرداد بلندا الآیات عند الله نخ خود الله تبارک وتعالى سره دی وما يشعركم او تاسو ته معلومه ده انها چې دغه نخي اذا جاءت هر کله چې راشي لا يؤمنون نو بیا بم دوی ایمان نه وروړي ونقلب افئدتهم او مونږ به واړو د دې زړونه وابصارهم او د دې سترګې کما لم يؤمنوا به لکه چې دوی ایمان نو راوړي په هغه سره اول مره په اول ځل ونظرهم او مونږ به پریږدو دوی فی طغیانهم په سرکشی د دوی کې یعمهون سرګردانه سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین